د کهانۍ په شروعات کې موږ د ډیبولیک په نوم یو غل وینو. هغه یو بلډینګ ته د شپې د ننوتلو فیصله وکړه. اصل کې دغه بلډینګ د ارمین په نوم د ګڼو د یو شرکت وو چې پکې د ملک تر ټولو قیمتي تاج ایښودل شوی وو. ډیبولیک ته د دې تاج غلا کول اسانه شو، ولې چې د دې تاج د ساتلو دپاره صرف یو ګارډ ولاړ وو. پکې ګارډز په لبو باندې لګیا وو. کله چې ډیبولیک بلډینګ ته داخل شو نو هغه ګارډ یې ووژه. ډیبولیک بیا هغې خونې ته ننوت چرته چې قیمتي تاج ایښی وو. په دې کې ناڅاپه د ساتنې الارم اوازونه شروع کړل. کله چې دوی د الارم واورېده نو د هغې خونې دروازې ته ورسېدل، خو دروازه یې نشوه خلاصولی، ولې چې ډیبولیک هغه په ځان پسې بند کړې وه. نو هغه ګارډز فیصله وکړه چې دروازه په بم والوزوي. او تر هغې چې دوی هغې خونې ته رسېدل نو ډیبولیک تاج اخیستی وو او د هغه تاج سره د پیلګرایډ په واسطه له هغه ځایه تښتېدلی وو. له دې وروسته هغه د یو روان ګاډي پر سر کېناست، ځکه چې دغه ګاډی د ډیبولیک ملګري ایوا چلوه. ډیبولیک هغه ګاډي ته دننه شو، هغه تاج یې له ځان سره وتښتوه. بله ورځ ارمن کمپنۍ د ګڼو یو نندرتون جوړ کړو د دې لپاره چې خپلې قیمتي ګڼې خلکو ته وښیي. دې 5 جینۍ راوستې او د ارمن کمپنۍ قیمتي ګڼې یې ورباندې واغوستې او ګډېدل یې پیل کړل. د ګډېدو په وخت کې د دوی نه ګرد چاپېره پولیس افسران ولاړ وو، ولې چې ډیبولیک را نشي او هغه ګڼې غلا نه کړي. دوی ګډاله ختمه کړې نه وه چې ټول لیټونه بند شول. په دې کې ناڅاپه یو ګارډ راغی او هغه جینۍ یې یوې خوندي خونې ته بوتلې، ولې چې په دې تیاره کې د دې نه هغه ګڼې څوک غلا نه کړي. کله چې هغه جینۍ یوې خونې ته بوتلې، اصل کې دا یوه خونه نه وه بلکې دا یو ټرک وو. هغه افسر جینۍ په ټرک کې واچولې او هغه ټرک یې له هغه ځایه روان کو. کله چې دی وکتل دا افسر بل څوک نه وو، دا همغه چلاک غل ډیبولیک وو چې د ګارډ نقاب یې اچولی وو او بلډینګ ته ننوتی وو. وروسته ډیبولیک دغه جینیو نه ټولې ګڼې واخیستې او هغوی په یو سنسان سړک کې پرېښودې. له دې وروسته هغه 4 جینۍ یو نږدې رسټورینټ ته لاړې چې له چا نه مدد وغواړي. کله چې رسټورینټ ته ننوتې نو هلته یو هلک راغی او د هغوی سره یې ټوکې کولې، خو ناڅاپه یوې جینۍ د هغه لاس تاو کړو، ځای په ځای یې ودروه. اصل کې دا جینۍ عادي ډنسرې نه وې بلکې پټې جاسوسې وې چې د دوی دا وظیفه وه چې ډیبولیک ونیسي. د دې جینیو مشره چې نوم یې بروواپ و، د رسټورینټ له ټیلیفون نه یې افسر جینکو ته کال وکړو او ټوله کیسه یې ورته وکړه. جینکو همغه افسر و چې نیم عمر یې د ډیبولیک په نیولو کې تیر کړی و. بروواپ ورته وویل چې دوی په خپل پلان کې کامیاب شوي دي او ډیبولیک د دې په جال کې ګیر شوی دی. هغې د ګڼو دننه د جی پی ایس ټریک لګولی و، ولې چې د دې سره د ډیبولیک لوکیشن معلوم کړي. ډیبولیک او ایوا د دې خبرې نه و خبر او هغې خپل پټ مرکز ته ورسېدل چې د یو لوی غر دننه جوړ شوی و. کله چې هلته ورسېدل نو ټول غلا شوی مال یې راوباسه. د دې غلا نه وروسته دوی دومره مال لرلو چې خپل بقي ژوند یې ښه په ارام پرې تېرولی شو. ایوا وویل چې د څو ورځې به بار لاړ شو، خو ډیبولیک اجازه ورنه کړه او د خپلې نوې غلا پلان یې ورته ووایه. بلخوا جینکو د خپل ټیم سره د ډیبولیک په لټون پسې راووته او د لوکیشن په مدد سره د هغه پټې اډې ته ورسېدل. و چې یو لویه ګټه یې مخې ته ولیده، ټول ډېر زیات حیران شول، ولې چې د جی پی ایس نښه د همدې ګټې دننه راتله. جینکو ګټې ته پام وکړو او خپلو ملګرو ته یې وویل چې یو ډینامایټ پرې وتړي. چې کله دمکه وشوه نو یو نری تونل راښکاره شو چې مستقیم د ډیبولیک پټې اډې ته تللی و. په دې موقع کې ډیبولیک او ایوا د سی سی ټي وي له لارې ټول حالات لیدل او هغه ټول غلا شوی مال یې په همغه ځای پرېښوده او په یو پټ تونل کې د هغه ځای نه وتښتېدل. کله چې جینکو د خپل ټیم سره دننه راغی نو هلته کې ډیبولیک او ایوا موجود نه وو. په دې موقع کې هغه پټه لار پیدا کړه او د دوی تعقیب یې پیل کړو. د تېښتې په وخت کې د ایوا پښه د 2 ګټو ترمنځ بند شوه. ایوا د ډیبولیک نه د مدد غوښتنه وکړه او جینکو ډېر نږدې را رسېدلی و نو ډیبولیک ایوا همغلته پرېښوده او ډیبولیک له هغه ځایه وتښتېده. د ډیبولیک د دې خیانت وروسته د ایوا زړه مات شو. ایوا کوشش کوه چې خپله هغه ځایه راوباسي، خو مخکې له دې چې ایوا ځان خلاص کړي جینکو ډېر زیات رانږدې شوی و. ایوا بله هیڅ لار نه لرله نو هغه یو لوړ ځای ته وختله او ځان یې یو نهر ته راوغورځوه. په دې طریقه ډیبولیک او ایوا یو ځل بیا د جینکو له لاسه وتښتېدل. وروسته د جینکو ټیم د ډیبولیک پټ مرکز وپلټه. هلته یې ډېر زیات قیمتي شیان وموندل، د سرو زرو ډېره زیاته اندازه د کروڑونو روپیو نقشې. په دې موقع کې جینکو ته د ښار د یو بل زړه بلډینګ نقشه په لاس ورغله. د دې نه دا معلومېده چې دا د ایوا او ډیبولیک بل پټ ځای دی. نو له دې وروسته جینکو د خپل ټیم سره هغه ځای ته لاړ او ټول بلډینګ یې
وپلټه. د پلټنې په وخت کې یو افسر غلطي وکړه او یوه پټه دروازه یې پرانیستله چې مستقیم د بلډینګ بیسمنټ ته لاړه وه. کله چې دوی هغلته لاړل نو دوی ولیدل چې دا هغه ځای دی چې ډایبولیک د خپلو کارونو دپاره بېلابېل مسکونه پکې جوړول. جینکو خپل ټیم ته وویل چې څه شي ته لاس مه ور وړئ، ولې چې زه باور لرم چې ډایبولیک به د بل پلان جوړولو دپاره خامخا دلته راځي. په بل سین کې موږ یوه ښځه وینو چې نوم یې الټیا دی. هغه د ویلډنبرګ ښار ملیکه ده. الټیا له جینکو سره ولیدل او د خبرو په منځ کې د واده موضوع هم راپورته کړه. خو جینکو ورته وویل چې تر هغې چې ما ډایبولیک نه وي نیولی تر هغې زه واده نشم کولی. الټیا په دې خبره ښه پوهېده چې د ډایبولیک نیول د جینکو د ژوند تر ټولو لوی هدف دی. نو د ډایبولیک په نیولو کې ورسره الټیا هم ملګرې شوه. په هماغه شپه ناوخته ډایبولیک بیا خپلې پټې اډې ته راغی. د دیوال دننه یې یو پټ مایک لګولی و او دننه پولیسو خبرې اورېدې. پولیسو خپل ورونه بدلول. اوس د ساتنې ور د افسر رولر و. لږ وخت وروسته ډایبولیک د بیسمنټ دروازه پرانیستله. په دې موقع کې د رولر نظر پرې ولګېد او د ګولیو باران یې پرې شروع کړو. ډایبولیک ته هېڅ تاوان ونه رسېده ولې چې د دوی ترمنځ د ښیښې یو غټ دیوال و. نورو افسرانو هم د ډزو غږ واورېدل. ټولو منډې وهلې چې کله بیسمنټ ته ورسېدل نو ویې کتل چې رولر په ځمکه بېهوشه پروت دی او ډایبولیک خپل ماسک جوړونکی ماشین له ځان سره تښتولی دی. کله چې جینکو ته دا خبر ورسېده نو ډېر زیات په قهر شو ولې چې د ده ټیم د بې احتیاطۍ له وجې ډایبولیک بیا خپل هغه ماشین له ځان سره تښتولی دی. بل سبا د جینکو مشرانو هغه راوغوښت تر څو د راتلونکي دپاره پلان جوړ کړي. دې لا خبرې کولې چې په دې کې د ایوا کال راغی. ایوا ورته وویل چې زه تیاره یم چې د ډایبولیک په نیولو کې له پولیسو سره مدد وکم، خو زما دا شرط دی چې زما په اړه ټول تورونه ختم کړئ او ما بل یو خوندي ملک ته ولیږئ. هغې ورته د سوچ کولو دپاره نیم ساعت وخت ورکړو او زنګ یې کته کړو. د جینکو مشرانو دا فیصله خوښه شوه. جینکو ته یې وویل چې د دې فیصلې ته منلو لپاره تیاری ونیسه ولې چې اوس حالات ډېر جدي دي او دوی ته د ډایبولیک نیول ډېر زیات ضروري و. خو جینکو د دې خبرې سره موافق نه و. هغه غوښتل چې د ډایبولیک سره ایوا هم ونیسي. په دا وار جینکو خپل ټیم ته یو بل پلان ووایه چې څنګه به په دې وار دواړه راګیر کړي. جینکو وویل چې ما ته به ایوا زنګ ووهي او هغه به زه په خپلو خبرو کې مصروفه کړم او تاسې به کوشش وکړئ د هغې لوکیشن به معلوم کړئ او موږ به هلته ورشو او هغه به ونیسو. نیم ساعت وروسته ایوا جینکو ته کال وکړو او هغه یې په خبرو کې مصروفه کړه. په دې موقع کې د پولیسو یو ټیم د هغې ځای معلوم کړو. دوی ولیدل چې ایوا د کوم پټ مرکز نه بلکې د سړک د غاړې نه یې کال کړی دی. کله چې ایوا ولیدل چې پولیس را روان دي نو د هغه ځای نه په ډېرې چلکۍ سره په یوه پټه لاره لاړه. دې سره د جینکو دغه پلان ناکام شو. بل طرف ته د الینا نومې افسرې د ډایبولیک د پټ مرکز نه د ترلاسه شویو شیانو پلټنه کوله. هغې ولیدل چې د ګڼو له منځه یو لاسبند ورک شوی دی. نو هغې په بیړه جینکو ته کال وکړو او دا خبره یې ورته وکړه. جینکو پوه شو چې هغه لاسبند به ایوا اغوستی وي. دوی اوس هم د هغه جی پی ایس له لارې د دوی ځای معلومولی شو. دا همغه ګڼې دي چې دوی پکې جی پی ایس لګولی و. اوس د جینکو اټکل بالکل سم ثابت شو ولې چې پولیسو د ایوا ځای د جی پی ایس په مدد سره معلوم کو. یا افسر رولر هلته ډېر په بیړه ورسېده او د ایوا په سر یې توپک ونیوه. رولر خپله غلطي جبرانوله ولې چې تېر ځل ډایبولیک دی بېهوشه کړی و او د ماسک جوړولو ماشین یې ترې غله کړی و خو هغه لا څه کړي نه و چې ایوا پرې حمله وکړه. د هغه نه یې توپک ونیوه او د پولیسو موټر سره یو ځای وتښتېده. کله چې جینکو هلته ورسېده نو رولر یې د ځمکې پر سر پروت ولید او دا کار یې هم کړی و چې د ایوا له لاسه یې هغه لسبند ایستلی و. جینکو دا فیصله وکړه چې رولر به نور د میدان په کارونو پسې نه استول کېږي. هغه ته یې وویل چې نور به ته د الینا سره د غلا شوو توکو پلټنه کوي. بل خوا جینکو ته د لوړو افسرانو لخوا ډېرې سختې خبرې وشوې ولې چې هغه د دوی امرونه نه و منلي. هغوی ورته اخر دا خبره وکړه چې که بیا د له کومې خبرې سرغړونې کړې وه نو له دې کیس نه به لرې شي. اوس د جینکو سره بله هیڅ لاره نه وه نو فیصله یې وکړه چې د ډایبولیک د نیولو دپاره باید له ایوا سره یو ځای کار وکړي. بیا یې د اخبار په مدد سره ایوا ته یو پټ میسیج واستوه او دواړو دا پلان جوړ کړو چې ماښام ته به سره ووینو. په هغه ماښام ایوا جینکو ته وویل چې ډایبولیک هر وخت غواړي چې خپل غلا شوی مال بیرته ترلاسه کړي نو موږ باید دا خبره د غلو په میدان کې خپره کړو چې پولیس غواړي ټول غلا شوي شیان بل ځای ته انتقال کړي. نو کله چې دا خبره ډایبولیک ته ورسېږي نو د خپل مال ته ترلاسه کولو لپاره به بیرته راشي. ایوا وویل چې پلان دا دی چې موږ به یو ټرک د سکیورټي سره بهر راوباسو چې ډایبولیک ته داسې ښکاره شي چې ټول مال په
پکې دی خو په اصل کې به هغه مال په یو زړه ټرک کې کېږدو ولې چې د هیچا شک پرې را نشي. ایوا وویل چې موږ په دغه ټرک د یو تونل نه تېروو نو هلته به ډایبولیک د څلورو خواو نه ګیر کړو. جینکو ته دا پلان ډېر خوښ شو. بله ورځ چې د دې پلان د عملي کولو دپاره کار شروع کړو. هغه د یو کس په مدد سره د غلو په نړۍ کې دغه خبره خپره کړه چې پولیس غواړي د غلا مال یو بل ځای ته ولېږدوي. په دې موقع کې د کمانډو یو ټیم جوړ کړو او ټولو ته یې د ډایبولیک نیولی پلان په تفصیل سره وښوده. افسر پوښتنه وکړه چې اصلي مال لرونکی ټرک یعنې هغه زوړ ټرک به څوک چلوي. رولر وویل چې اصلي مال لرونکی ټرک به زه چلوم ولې چې زه خپلې غلطۍ جبران کم. ایلینا ډېر کوشش کوه چې رولر دا کار ونه کړي خو رولر نه ورسره منله او فیصله یې وکړه چې خپله به دا ټرک چلوي. د امر د ترلاسه کولو سره سم هغه نوی ټرک یې له قوي سکیورټي سره بار وباسه په کوم کې چې مال نه و. لږ وروسته رولر هم د هغه زړه ټرک سره په بله لار باندې روان شو. کله چې د پولیسو موټر تونل ته داخل شو نو ناڅاپه د تونل لاره چا بنده کړه. ناڅاپه ټول تونل له لوګي نه ډک شو. په دې موقع کې یو سړی د پولیسو خواته را روان و چې کله رانږدې شو نو ټولو ولیدل چې دا سړی نه دی بلکې دا یوه پتله وه. بیا موږ رولر وینو چې د سیده لارې نه د ځنګلونو طرف ته لاړ شي. رولر هلته له ایوا سره مخامخ شو. بیا رولر ماسک لرې کړو خو چې کله یې ماسک لرې کړو دا رولر نه و بلکې هغه چلاک غل ډایبولیک و. اوس موږ ته په دې فلش بیک کې ښودل کېږي چې دا ټول د ډایبولیک پلان و په دې لپاره چې پولیس دوکه کړي. هغه ورځ چې تښتېده ایوا یې قصدن شاته پرېښوده د دې لپاره چې جینکو ته معلومه شي چې ایوا ته یې دوکه ورکړه او هغه د ایوا په خبرو باور وکړي. نو کله چې ایوا اوبو ته ټوپ کو نو د یو پټ تونل له لارې تېره شوه او ځان یې بچ کو. وروسته چې ډایبولیک د رولر سره مخامخ شو نو رولر یې ووژه او د هغه ماسک یې جوړ کو او د رولر ځای یې ونیوه. ډایبولیک په دې طریقه ټول پولیس دوکه کړل او خپل غله شوی مال یې واپس ترلاسه کو. چې جینکو ته دا هر څه معلوم شول نو هغه مات شو ځکه چې د ډایبولیک په نیولو کې کامیاب نه شو. بل طرف ته ډایبولیک او ایوا د غلا ټول مال واخیست او د دې ښار نه وتښتېدل او په یو نوي ښار کې یو نوی ژوند شروع کو. ګرانو کتونکو دا یوه ښایسته شان کهاني که دغه کهاني ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي نو دغه کهاني لایک چینل سبسکرایب کړئ او خپله رایه په کمنټ سیکشن کې لازمي ولیکئ. ډېره مننه.